خو یقینونه کمزوري دي ما استا خو یقین یا پر دکانداری دي یا پر تجارت دي یا پر موټروانی دي یا پر پلانی دي الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې د خلکو ته دغه ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیاتو کې ټول د الله جل جلاله د قدرت دلائل بیانېږي او په زمن کې الله جل جلاله دعوت و د امت ته و د خلکو ته د دې هم ورکوي چې تاسو دوستی د الله جل جلاله سره وکړئ. ناصر کومګار یوازي الله جل جلاله و بولی بل څوک م بولی. ګوري الله جل جلاله اصل کې خدا و دې د کفارو مکی والا توي دغه ته الله جل جلاله دا فرمایي چې تاسو ما سوا د الله جل جلاله بل ولی لري بل ولی خنسته بل ناصر کومګار بل معبود سوا د الله جل جلاله بل څوک نسته یوازې دغه الله جل جلاله دی. دلیل چیشتي دلیل وسورته وایي چې زه ستاسو ولی یم ستاسو معبود یم او ستاسو ناصر یم ولی وی فیدا کون کې د اسمانو او د مزکو یم د مزکو د اسمانو پیدا کون کې بڅوک وی الله جل جلاله. دا یو دلیل دی. دویم دلیل ګوره دا ورته وایي چې الله جل جلاله تاسو ته ډوډۍ درکړي تاسو و الله ته ډوډۍ نه ورکوي. موږ بدرو سو الله ته ډوډۍ نه ورکړي او کدا د دنیا مخلوقات ټول سره راټول سی او الله ته ډوډۍ ورکوالي ځان مړوالي نور خوڅکه بل خوڅکه ځان ته ډوډۍ ورکوالي چې د الله اراده نوي موږ ځان نسو مړوالي. نو الله جل جلاله دا ورته فرمایي چې زګورا دا ذات یم چې تاسو ته خوراک درکوم ډوډۍ او رزق مو پر ما باندې دی او تاسو بل چا ته رزق نه ورکوي.
نو په دی وجه باندې زستاسو ولی یم او ناصر یم مددگار یم نو څه وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله جل جلاله دا ورته فرمایي و دي کفارو ته وایي د مکی والاو چې زه امر سوی په دې باندې یم چې اسلام ایمان دا خوندي وساتم او ایمان راوړم پر الله جل جلاله باندې یو د مشرکین څخه زه ځان ساتم چې زه مشرک نسم د شرک څخه ځان ساتم او بیا ورته وایي چې زه بیریږم د ورځې د قیامت د عذاب څخه که زه د الله جل جلاله نافرمانی وکم نو به زه د الله جل جلاله بیا د عذاب څخه بیریږم الله جل جلاله به بیا پر ما باندې عذاب راولي او بل داغي کله چا څخه الله جل جلاله وایي چې زه عذاب استکم نو دا به لوی رحمت وي ګوري زه ستاسو سره خلاص کم په یو شی باندې یو عذاب ورکول دي یو عذاب استکول دي او یو رحمت کول دي پر دي انسانانو باندې ګورا یو دادی چې الله جل جلاله عذاب نور کی و یو قوم ته عذاب نور کوي او رحم هم نه پرکی رحم هغه نه پرکی پر دې قوم باندې نه عذاب ورکوي او نه رحم هغه داسې مثال دی لکه دا اوس مشته چې دا اوس یو الله جل جلاله داسې مخامخ عذاب مشته نه دی راکړي چې داسې د اسمان څخه لکه مخکنی قومو باندې عذاب را روان به وي پر سمودیانو باندې یا پر عادیانو باندې یا پر نورو قومو باندې لیکن خو الله جل جلاله اوس پر موږ باندې خاص رحم هم نه کوي سبا کوي لیکن خو خاص رحم پر موږ باندې نه کوي ځکه اعمال مچفدي په اعمالو کې تغییر دي کنه او یو داسې وی چې الله جل جلاله عذاب راولي پر یو قوم باندې لکه دا تیر ورځو کې چې بارانونه او طوفانونه رااله پر دې خلکو باندې یا پر موږ باندې الله راولي واوري وکي او جړې وکي او بارانونه او طوفانونه راسي کلی یوسي کورونه یوسي دا به ګوره د الله عذاب دی او یادای شي چې الله جل جلاله په خپل وختو کې باران پستوري باران ووري پر دې قوم باندې مزي شنی سي زرغونی سي کشتونه وسی دا بیا رحم دی د الله جل جلاله سرغم بخلاصي کړه نو الله جل جلاله دا وایي چې زه د چا څخه عذاب استکما بس دا رحم دی پر دې قوم باندې نو خلقو تاسو عذابو ته ځان ما جوړوي تاسو ورحم ته د الله جل جلاله ځان جوړ کړئ چې ځانونه قابل د رحم وبولي او ځانونه قابل د رحم جوړ کړي او بیا وایي دا ما او تم الله جل جلاله دا فرمایي ګوري ضرر رسون کی او یا نفع رسون کی څوک دی الله جل جلاله دی کچيري الله جل جلاله یو تکلیف پر یو چا باندې راولي ما سوا د الله بل څوک استکوالی شي او کچيره داسي وي چې الله جل جلاله رحم پر یو چا باندې راولي بیا د رحم څوک جن استکوالی شي نيسي جن استکوالی وي پر دواړو باندې قدرت لرم ام پر ضرر باندې قدرت لرم ام پر خیر باندې قدرت لرم یو عجیب حدیث دی کې راځي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د کسرا بادشاہ یو غاتر په هدی کې ورکړل غاتر خو پیژنې کړه کچره چورته ویل کیږي نو دا چې ورکړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر سپورسو پر دغه غاتر باندې دا چې جنې د وړي یا د چا مشتای د وړي یا دغه پوستین به ورته وایي به پلانې شي هغه جنې پر واچوي حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر دې دغه باندې سپوسو پر دې غاتره باندې او زی وشاته سپور کړل چې وشاته سپور کړم نو څه مزل موکه ثم سار بي مليا یو څه بلاړو تک موکه د تک څخه ما بعد ثم التفت الي بیا وما توکتر مخ راواړوي فقال يا غلام رتویل ای غلام ای هلکه که عبد الله رضی الله عنه په وخت کې د سماشوم ما ورته ویل لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت فصل خدمت درته ولاړ یم څه راته وایا قال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته ویل ایو څو خبرې نصيحتونه راته وکړل والاحفظ الله يحفظك د الله حفاظت وک الله بستا حفاظت وکي د الله حفاظت سمانا د الله د دین حفاظت وک د الله د قران حفاظت وک نو چې د الله د دین حفاظت وکي د الله د قران حفاظت وکي الله جل جلاله بستا حفاظت وکي دا یو او احفظ الله تجده امامك او د الله حفاظت وک د الله د دین حفاظت وک الله به تخپل مخ ته پیدا کی دستا په حضور کې به وي الله جل جلاله دا سه به وتا ته در نږدې وي الله جل جلاله دا ادوا او څورته فرمایي عجب ش خبره ورته کوي وي تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده کله چې هستی در باندې راشي کله چې جوړوالی در باندې راشي صحت دروغ وي پیسې سرمایه مال او دولت ولري نو په هغه وخت کې الله و پیژنه د الله سره کشم کوا کوم وخت کې چې پرتا باندې مسکینی راشي تکلیف راشي بیا به الله تاو پیژني سره بخلاشي کنه چې کوم وخت کې ستا سره مال او دولت در سره وي ته په صحت او په بدن باندې جوړ روغه نو د الله عبادت کوا د الله خدمت کوا د الله د دین خدمت کوا کله مسکین در باندې راشي یا نه جوړ در باندې راشي بیا به الله جل جلاله تاو پیژني ستا خدمت به الله وکي معنا تا ته به الله ثوابونه ډیر درکړي سره هم بخلاصي کنه بیا ورته فرمای فاذا سالت فاسال الله سوال کې صرف یوازې د چا کوا د الله کوا د بل چا څخه سوال مکه د بل چا څخه سوال ناروا دي یوازې سوال بد چا څخه کوو د الله سره کوو دا یو واذا استعنت فاستعن بالله کله کومک غوښتي کومک بد چا څخه غواړو د الله سره داس نصيحت ورته کوي قد مزل کلم وی قلم چې دی هغه تیر سوی دی منا لیکل کړي دی قلم چا مخې ما درته ویله چې قلم ټول لیکل دي بما هو کائنون هغه چې څه ثابت دی هغه ټول قلم لیکل دي یو شی هم نه دی پات او بیا ورته فرمایي فلو جهد الخلائق کذا ټول مخلوقات دا کوشش د دی وکي اينفعوك بما لم يقضي الله تبارك وتعالى لك لم يقدروا عليه وکذا ټول دنیا دا ټول مخلوقات دا کوشش د دی وکي چې تا ته نفع ورسوي او په هغه شي کې چې الله فیصله نه کړي د نفع وتا ته د رسول هیڅ کله به وتا ته نفع نه ورسیږي ځکه خدای الله فیصله ده چې الله وتا د دغه نفع رسول قضا او فیصله نه کړي دنیا کې به څوک رسوالي دا یو بیا وایي ولو جهدوا کدا خلک کوشش وکي ان یضروک چې تا ته ضرر در ورسوي بما لم يكتب الله سبحانه وتعالى چې الله وتا ته دا ضرر په لوح محفوظ کې نه لیکلي او دوی کوشش د دې کوي چې وتا ته دا ضرر در ورسوي ما قدروا عليه دوی پر دې باندې هیڅ قدرت نه لري هیڅ قدرت نه لري چې وتا ته دا ضرر در ورسوي فإن استطاعت کچیر استا طاقت وی ان تعمل بالصبر مع اليقين صبر و الله تک و سره د یقین پر الله باندې ډیر ښه خبره صبر کوو الله ته عمل
سره د صبر کوا او یقینا پر الله باندې وساته زموږ خو یقینونه کمزوري دي ما اوستا خو یقین یا پر دکانداری دی یا پر تجارت دی یا پر موټروانی دی یا پر پلانی دی الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې دې خلکو ته دغه وایا چې تاسو صبر سره د یقین به پر چا باندې ساتو الله باندې دا یو ففعل تدافع وکا فإن لم تستطع کچیر استا طاقت نه وي فصبر خالی صبر وکا کدی یقین نه وي نو صبر کوا کدی یقین کمزوري وي نو صبر و الله تکوا نو فإن في الصبر ما تكره خيرا كثيرا هغه صبر چې توکي او ته مجبور شې پر دې باندې چې ته دا صبر وکې په دې کې خیر کثیر دی چې مجبور بل لار نه لري لار چار نه وي لار بند وي درته صرف د صبر و اخواته بل شي نه وي په دې کې خیر کثیر دی وعلم ان النصر مع الصبر او پوسا اے عبد الله اے غلام وی پوسا وی نصر کومک چې راځي د الله جل جلاله له طرفه هغه د صبر سره راځي چې الله ستا کومک کوي ته صابر ووسه الله به کومک وکي وان مع الكرب الفرج وې د سختي سره بیا خلاصېدل ستا کچېری یو تکلیف در باندې راشي الله جل جلاله با لار به در تخلاص کی وان مع العسر يسرا د هر سختي ما بعد بیا به الله جل جلاله اسانتیا در باندې راولي نو دا ګوري عجب خبرې دی په دې ځای کې چې موږ استعانت د خدای او غواړو کومک د خدای او غواړو د بل چا څخه ونه غواړو او رجوع الله جل جلاله ته وکړو صبر مو الله ته وی یقین مو پر الله باندې وی نو د الله د دین حفاظت وکړو د الله حفاظت وکړو الله بزموږ حفاظت وکي او کوم د الله د دین حفاظت نه وکي الله جل جلاله بزموږ حفاظت نه وکي الله بیا پر موږ باندې یو د قهر راولي بیره جمډیر سخت بیره جما الله دې مو وساتي پرون ور مورز سعودي کې یو ډیر به انتها افسوسناک واقعه پیښ شوې ده دومره لوی واقعه پیښ شوې ده چې سبحان الله ډیر لوی واقعه ده دا زموږ د دین وز د لاس څخه راسوځي وار په وار څخه روان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي وې در هغه وخت به قیامت را نشي در هغه وخت به قیامت را نشي درڅو چې په عربو کې دومره مال او دولت را نشي دومره مال دومره ماړه نشي د عرب چې یو سړی ته 100 دینار ورکې لا به هم دی ناراضه بوي چې دا د چی شو ما ترا کړل او دا هغه وخت دا هغه زمانہ ده چې دا دراوره رسیدله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي چې قیامت به ناراضي در هغه وخت پورې درڅو چې په عربو کې برته د جهالت د ژوندۍ هغه رسم او رواج شروع نشي د لات او د منات او د عزا عبادت شروع نشي در هغه وخت پورې به قیامت ناراضي او دا اوس راوره رسیدي هغه وخت الله تم وساتي الله دې زموږ د مکی الله دې زموږ د مدینه حفاظت وکي الله جل جلاله دې د حرمین حفاظت وکي واقعا داسې پیښ شوې ده چې دغه مهرجان ورته ویل کیږي مهرجان دا موږ مخکې هم د نشاتو کې بډې دی خلکو توایله په خوا د مشرکینو یو دوی میلې درلودلې یو میلې د نوروز و د نوروز په ورځ باندې میله کوله یو د مهرجان میله و مهرجان دغه و چې د منی و او د دوبي چې د شپږ میاشتې درې میاشتې د پسرلی او درې میاشتې د دوبي دا بس چې ختم سولې نو چې کله به منی شروع کېدی د منی په سر کې د شپږ میاشتې پر سر باندې بدلته د مهرجان میله جوړوله او بیا چې به د شپږ میاشتې چې درې میاشتې د منی وي درې میاشتې د ژمي وي دا به ختم سولې بیا نو دغه میله جوړوله د نوروز میله جوړوله دا اوس په سعودي کې داسې په ریاض کې خاص په ریاض کې دا داسې ملعونین خلق سوله
داسې د الله په قهر باندې اختبا د شاهان مسوله داسې بغیرت مسلمانان مسوله داسې بغیرت حکمرانان مسوله چې افسوس او ارمان هم نه ورته دریږي د الله پر بیت الله د الله په هغه حرم چې مکه المکرمه ورته ویل کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شی چې همزکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش مزکه ده پر دې باندې یو داسي ناوله د قصه او ناوله د افسوس واقعا پیشیږي پر ریاض باندې د ریاض پر مزکه باندې یو ځای داسي یو لوی محفل جوړ کړی دی په مابینس کې د مکه مکرمه یو تصویر جوړ کړی دی او صورت جوړ کړی دی بیانو بوتانی و دی بغلو ته ورته یې شدي لات منات عزا دا ورته یې شدي او پر دې باندې شاو خواچ دي لچ شزي توافونه کوي نعوذ بالله الله دې مو وساتي لچ شزي د امریکا را وستري د کم ځای را وستري د کم دنیا خلک ورته ناشتي پر دې مکه چې دا جعلی مکه ورته ویل کیږي او پر دې باندې دا تصویرونه جوړ کړی دي دا اعمال د خلکو دا شورس په ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمای چې قیامت برانه سي دراغه وخت پوري چې یو بلا یو لوی بلا به د عرب او هر کور ته ورسیږي د عرب او هر کور ته دا بلا ورسیږي چې هغه به حیايي ده چې ودی عرب ته دته یو دهما ویل کیږي یو لوی بلای هغه به داسې بلا به چې د عرب او هر کور ته ورسیږي هر سړی ته ورسیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تور لسنم سوا کال مخکې پیشګویی ده کړې ده نن هغه واقعه ده پیښه سواله چې د عرب او هر کور ته به حیاي ورسېدل ټول عرب به حیا سواله ټول عرب به غیرت سواله د مکی حفاظت پرې شوی د کفارو په ګوتو باندې د دوی هغه چلیدل دي چې هغه څه اشاره ورته کوي دا د بغیرت زمان پر هغه لار باندې وسره روان دي دا لوی چپنی هغه سي دا د خروله کیم پر سر دي د بغیرت د زامونو دا د بی حیا د زناکار زامن دا د شراب څخه پیدا د زنا څخه پیدا دا د مکی عزت څخه پیژني دا چې ټول ورځ پر زنا باندې وي ټول ورځ په حرام باندې دوی تیروي ټول عمر دوی دا کړی وی چې هغه دغه واخواته چې د مسلمان وجنه ده د مسلمان وینه شي دغه واخواته دوی بل کوم کردار کړی دا به د مدینه عزت سره وساتي دا به د مکه عزت سره وساتي تاسو وایست د چې دا دومره عرب پراته دي بغیرت چې د یو فلسطین आवाज نشي اوریدل د بیت المقدس आवाज نشي اوریدل دا وزما واست د مکه او د مدینه د دې حفاظت وسوي الله جل جلاله دې فنا راکي الله دې زموږ حرمین وساتي الله دې مو د دغه لوی بلا او سخدم الله وساتي اجزانو قیامت خو بالکل بس قیامت دې پدې کې خو هیڅ چا نشته هغه لوی معجزې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شولې دي هغه ټوله دا درالي صادق سوالي چې پیغمبر علیه السلام دا ویل چې زما هغه وخت کې قیامت راځي چې د لات او د منات عبادت شروع نشي هغه د لات او د منات عبادت شروع او بیا پیغمبر علیه السلام ویلي چې داسي وخت کې به قیامت هغه وخت را بشي چې 100 دینار یو چاته ورکلا به ما خپوي ناراضه بوي 100 دینار په هغه وخت کې به ډېری پیسې وي لیکن اوس عرب دومره ماړه دي چې د دنیا لوی سرمایه‌داران چې هغه دوی دي دوی واخه ته بل سرمایه‌داران صدا 100 دینار او دوی ته یو روپیم نشکاري او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دام فرمایي چې داغه او مخکنی رواجونه هغه مخکنی او هغه د ابو جهل درمخه چې کوم خلکو کوم رواجونه کړی دي داغه رواجونه په د عربو کې شروع کیږي هغه ټوله شروع سواله زوایم یو سړی ویله ولدا د اوس کوم بادو شاهان چې دي ابي لهب نه دی ابي لهب خو د پیغمبر علی السلام آکاو
خو ډیر سخت دشمن د اسلام والقسم په الله ولا غشره پر دغه وسنی عربو باندې لري دا مسلمانان پیغمبر د علما ذکر کوي الله جل جلاله د مسلمان چې ظالم وي الله جل جلاله یې نصرت نه کوي که کافر وي عادل وي الله یې نصرت کوي دا غسړي چې کافر عادل وي زموږ ټول مسلمانان چې دغه ظالمان دي او کفارو کې عدل درموږ ډیر پروت دي دا موږ ورځ درابلی چې هغه په کمزوري کې روان یو په تور شپه کې روان یو په فتنو کې روان یو وجه همدا ده چې الله جل جلاله زموږ څخه ناراضه دي الله دې مو حفاظت وکړي معلومه نه ده چې کله به یو دومره لوی قهر راشي داسې عذاب به کله راشي چې ټول مکه و مدینه دا ټوله یادې ونیوله چې ټوله دنیا غرق کې بس صرف د سرو شپېلې ته به مې غوږ نیولی وي ورته ګوري الله جل جلاله فرمایي قل ورته ووایه اغیر الله ایا ما سوا د الله جل جلاله اتخذوا ولیا تاسو نیول د کوي ما سوا د الله جل جلاله د ناصر او د مددگار ما سوا د الله بل څوک د ځان د پاره ولې مبولي فاطر السماوات دا داسې الله جل جلاله دی چې پیدا کون کې د اسمانو دی ول ارض د مزکو دی او هو دغه الله جل جلاله چې یطعم رزق و تاسو تدر کوي مخلوقا ولا يطعمو تاسو الله جل جلاله ته رزق نور کوي قل ورتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ذچما ودي كفارو تو چې امرت امر سوایم ان اكون چې سم اول من اسلم اول من اسلم اول د مسلمانانو چې جوړ سما هغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام در ټول خلقو اول ایمان دراوړي دي ځکه خو بل څوک نو په هغه وخت کې نبوت وته ترالی نو چې نبوت وته ترالی در ټول امت دې در مخصو ولا تکونن او تمکیج من المشرکین د مشرکین څخه مجوړېږه قل ورتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان زچیما اخاف بیریشم ان عصیت ربی کچیرنا پرمانی وکم دا الله جل جلاله عذاب سخ یوم عظیم دا غورج د قیامت بیا بز بیریشم چغلو اورزوی او عذاب بیا الله جل جلاله و ما ترا کی شد الله نافرمانی وکم منا غسوک یصرف کچیری استسعنه د سخ یوم اذن په د غورز کې دا عذاب د سخ استسی دا په ورځ د قیامت باندې عذاب د سخی سسینو په قدر رحمه نو الله جل جلاله پر د باندې رحم وکي وذالک او دغه رحم چې دی الفوز المبین دا لوی کامیابی دا و انسانانو ته الله دې مدا کامیابی په نصیب کړي و ایمسسک الله کچیر الله جل جلاله راتق وکی بغدرین په یو ضرر باندې شدت و فقر و عذاب را ولی مرض را ولی پر انسانانو باندې نو فلا کاشفا بیاستکون کې نستلهو د دغه شدت و د دغه سختی و د دې فقر و د دې مرض الا هو مگر نه دغه یو الله جل جلاله دی چې دا الله جل جلاله بیاستکوي بلا الله بیا دا تکلیف استکیدلی سی نشی استکیدلی و ای یمسسک بخیر کچیر الله جل جلاله و تات عافیت را ولی او نعمت و تات در کی پیسی و تات در کی صحت و تات در کی غنا و تات در کی نو په هو دغه الله جل جلاله چې دی علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر بی الله جل جلاله پر عرش قدرت لري وهو دغه الله جل جلاله القاهر غالب دی فوق عباده پر خپل ټول بندگانو باندې
پر خپل بندگانو باندې غالب ذات دی او هو دغه الله جل جلاله الحکیم حکمت لري په خپل ټول امور کې الخبير او الله جل جلاله پارش باندې خبر دی پټ د الله جل جلاله څخه نستا ایو شی د الله څخه نه پټیږي و ما علينا الا البلاغ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت. اللهم احفظنا من جميع البلايا والآفات والأمراض. اللهم احفظ الحرمين الشريفين في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ ديننا وإسلامنا ومدارسنا ومساجدنا وعلماءنا في كل مكان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.